کوو او دا د مسکنت سره سره زموږ ملګري دومره مسکینان دي مجاهدین قسم په الله درته اخلم زموږ د 15 ولایتو امیر شهید شو په 2009 کې یو طالب راته هغه صدري ځینې وکشه ماته راکړه یو بل طالب راغلی ماته وایي چې ته صدري کې چې وې کته څلور شیان ورسره وه یوه جوړه تسبیح ورسره وې یوه دانه مسواک ورسره و یو لسی ورسره و یوه د عطر شه ورسره و د الله تعالی دومره زمری و قسم په خدای چې تقوا دې لیدلې وایي سړی ورته اریانېدی دومره متقي انسان او زما ایمان هم دا دی چې اوس په 2009 کې شهید شوی دی اوس یې قبر لڅ کې هم بروغرمی کړو دا مې ایمان و عقیده ده داسې قرباني ورکړي د دومره مسکنت سره کور دې بې پرېښو وي بچان بې پرېښو خو د الله تعالی د دین خدمت جهاد یې نه پرېښو په آخر پیره باندې چې کله کړي باستم د لمانځه په څه وروسته چې جومات اوس ماته یې ویله درلاسې ونیوم یوه دعا خو راته وکړه ما څه دعا غواړې وایي چې الله پاک مې نور شهید کړي ما ورته ویل الله دې د الله تعالی د دین د خدمت کولو دپاره اوږد ژوند درلره درکړي بیا یې راته ویل ولې دی راته وایل دور فتن دی د فتنو زمانه ده داسې نه وي چې وشویږو خراب شو مجاهدینو ته وایم دور فتن دی په الله قسم په موږ پسې خلک ګوري په هر ترتیب چې د سنتو ځانونه برابر کړي سار و ژیره پر سنتو برابر کړي لباس مې پر سنتو برابر کړي د خپلو اکابرینو د مسلک سره ځان برابر کړي پر دې دین باندې جرلس کاله فردیسي عمر یوړه امیر المؤمنین محمد عمر مجاهد نازولې زویه لنګوټه تړلې وه رابط چې کله ورغلی ورته ویې ویله چې مولوي یعقوب فارغه سوی دی او ستا د ملاقات غوښتنه یې هم کړې ده ګوره که چیرې ستا خوښه وي هغه رابط راته کیسه کول ول په الله قسم ګړی یې سر وځړاوي بیا یې در چې راپورته کړي سترګې د اوښکو راډکې سوې ول مولوي یعقوب ته ووایه وما ته پر الله تعالی پرې عشق دی زما رابطه د مخلوق سره شکېدلې ده د خالق سره ده نه غواړمه سره د دې چې دومره را باندې ګران یې لکه د سر ګل اما ولیکن خو اوس ملاقات نه غواړم په 14 کاله زندګي کې نه ورسره ولید پر دې دین باندې